ولزه افغانستان د پردو د جنگ میدان یم ولزه افغانستان د پردو د جنگ میدان یم یوم یو خواته راکاږي بل مې بل خواته راکاږي زه حیران یم یوم یو خواته راکاږي بل مې بل خواته راکاږي زه حیران یم زه حیران یم اور میں بل دے پسینہ کے د پردو را باندې جنگ دا ټوټه ټوټه وجود میں بسرو وینو باندې رنگ دے اور میں بل دے پسینہ کے د پردو را باندې جنگ دا ټوټه ټوټه وجود میں بسرو وینو باندې رنگ دے کربلا دران جوړا رنگ په وینو دے افغانم صوبدا سے بے گناہ زاد پردو پسے قربانیم یوم یو خواته راکاږي بل مې بل خواته راکاږي زه حیران یم زه حیران یم بسم الله الرحمن الرحیم د شرق رادیو تلویزیون درنو قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو په سلامونو او نیکو هیلو مو هرکلی کوم په دې هیله چې تاسې ټول روغ جوړ او د عافیت جامې په تن ولرئ درنو لیدونکو د تیر په څیر یو ځل بیا زه توریالی ساحل د ژوند پړاوونه په خپرونه کې ستاسې کوربتوب کوم خوشحال یو په دې چې یو ځل بیا د ژوند پړاوونه د خپرونې وار رسېدلی د ژوند پړاوونه خپرونه تاسې د شرق رادیو تلویزیون څخه ګورئ قدرمنو لیدونکو د ژوند پړاوونه د خپرونې مینوالو د ژوند پړاوونه خپرونه نن تاسو ته د کامې ولسوالۍ د مسلم آباد د لومړنۍ ښوونځي څخه تاسو ته چمتو کوو چې دغه دولتي ښوونځي چې جوړ شوي دي دا خو صرف د غریبانانو لپاره جوړ شوي زموږ شتمن هیوادوال خو په شخصي مکتبونو کې خپل ماشومان یې اچولي او زده کړې کوي خو دغه دولتي مکتبونه صرف او صرف د غریبانو لپاره جوړ شوي تاسې ته وایم که تاسې هم غریبان یاستئ نو راشئ خپل ماشومان دلته په دولتي مکاتبو کې شامل کړئ زه به د حیرانتیا یو خبره هم تاسې ته وکړم چې په دغه ښوونځی کې چاردیوالي هم نشته حتی دا چې دغه زده کوونکي د ناستې لپاره یو سترنجی هم نه لري دا به تاسو ته د نږدې نه ښیو د HHRD د هیلپینګ هینډ موسسې لخوا زموږ د دغو بېوزلو هیوادوالو د ماشومانو سره د قرطاسي قلم او د ژمي البسې یعنې ژمني توکي دي چې زموږ دغه واړه واړه کوچني کوچني ګلالي ګلالي ماشومانو ته ورکول کیږي دلته په دغه ښوونځی کې د HHRD د هیلپینګ هینډ موسسې د مسؤلینو سره به هم خبرې کوو چې څنګه وهڅېدو چې کامې ولسوالۍ ته راشي او د پوخ سړک نه د 15 کیلومترۍ په فاصله کې چې دلته زموږ د هغو بېوزلو هیوادوالو ماشومان زده کړې کوي چې دوی څنګه وهڅېدو چې دلته راشي او دغه ماشومانو سره مرستې وکړي د دې ترڅنګ دغه واړه واړه ګلالي ګلالي ماشومانو سره دغه خپل خویندو ورونو سره به هم خبرې کوو د دغه ښوونځي
د سرمعلم استادانو سره به هم خبرې کوو، د دې نظر به هم اخلو. په دې هیله چې دغه خپرونه تر پایه پورې وګورئ او د خپرونې تر پایه پورې موږ سره پاتې شي او زموږ ملتیا وکړي. قدرمنو لیدونکو، د ژوند پړاوونه د خپرونې مینوالو تاسو ته بهتره معلومه ده چې کامه ولسوالۍ یو کرنیزه ولسوالۍ ده، سرسبزه ولسوالۍ ده، ګیر چاپیر ټول غرونه دي، دلته به یخني هم ډېر زیات وي. زما تر څنګ یو ګلالی او کوچنی ماشوم د مسلم آباد په ابتدایه ښوونځی کې زده کړې کوي. نن د HHRD هیلپینګ هینډ مؤسسې لخوا دغه ګلالي ماشومانو سره تاسې ګورئ چې د جمپرو، بوټانو، هغه ژمني توکي دي چې دوی سره مرستې وشي، همدارنګه د قرطاسي او د قلمونو. دغه ګلالی کوچنی ماشوم زما تر څنګ ولاړ دی، د دې نه 2-3 خبرې اورو. ستړی مه شي. خیر. نوم دې څه دی؟ شرافت. شرافت جان. څوم صنف کې سبق؟ اول. نن بچی چې تاسو سره دغه د HHRD هیلپینګ هینډ مؤسسې لخوا نه تاسې ګورئ چې پخپو کې هم دغه د کرمچې د خیرو سره او جمپر یې درله درکو، همدارنګه کتابچې او قلمونه. څه ویل غواړئ بچی په زړه کې د څه راځي؟ دلته تاسې په دغه داسې یو ښوونځي کې زده کړې کوئ چې اتاقونه نشته، لکه صنفونه یې نشته، سرپناه یې نشته، د شنه اسمان لاندې تاسې زده کړې کوئ. زړه کې د څه راځي او څه ویل غواړئ؟ زه ډېر خوشحاله یم او نور به هم مکتب وایم. نن دغه مؤسسې نه خوشحال یاستئ چې تاسې سره دغه د HHRD د هیلپینګ هینډ مؤسسې دغه مسؤلین راغلي او تاسې ته په خپلو لاسونو باندې جمپر یې واغوستلې، همدارنګه بوټان، هغه کرمچې چې د دوی په هغه وس کې څه و تاسې ته درکړې، دوی ته څه ویل غواړئ؟ دوی ته وایم چې نور ښه مو خدای ورسره ښه وکړي او خدای ورسره خانان کې نور خلکو سره نور هم مرستې وکړي. لکه تاسې غواړئ چې په آینده وختونو کې تاسې سره نورې هم مرستې وشي. انشاءالله اوسئ. مننه، ژوندی اوسئ. قدرمنو لیدونکو، د ژوند پړاوونه د خپرونې مینوالو، دغه یو بل کوچنی ګلالی ماشوم، دې سره هم یو 2-3 خبرې کوو. نوم د څه دی؟ حسین بچی، هم دلته د کامې ولسوالۍ اوسېدونکي یاست یا د بل کوم ولایت یا ولسوالۍ نه راغلي یاست دلته اوسېږئ؟ کونړ نه راغلی. پلار د څه کار کوي بچی؟ کور کې ناست دی. کار نشي کولی؟ نه کار نشي کولی. نن تا سره بچی وګوره په ځان کې د څومره ښکلی جمپر، بوټان دې ماشاءالله وګوره، کتابچې هم درکړی شوې، همدارنګه قلمونه. څه ویل غواړې هغه د دغه HHRD هیلپینګ هینډ مؤسسې هغه مسؤلینو ته؟ زړه کې د څه راځي بچی چې څه شی ووایي؟ دعا ورته کوې، څه نور ورته ویل غواړې؟ څه شی وایي بچی؟ دعا ورته کوم. خوشحاله اوسئ، ژوندی اوسئ بچی. موږ به بیا راځو، تا سره به بیا مرستې کوو. ښه خوشحاله یې که نه؟ قدرمنو لیدونکو، د ژوند پړاوونه د خپرونې مینوالو، د دغه ماشوم پر څیر دغسې د دې ټولو ماشومانو په شونډو باندې مسکا دی. الله تعالی دې داسې نور هم با احساسه، با درده افغانان پیدا کړي په دې هیواد کې چې د دغسې بېوزلو هیوادوالو لاسنیوی وکړي او ورسره مرستې وکړي.
خیانت دیوی دی هلم پوهی پتیارو کی لگم دیوی دی هلم پوهی پتیارو کی لگم لشکریو دی پوهانی مشتری رنو کم لشکر دی معرفیو دی جوان سمون دی پارا دی سلیل ور بیرخ تر آسمان البرو دی سلیل ور معرف ریاست څخه وختونه لرو چې په دغه کامې ولسوالۍ کې هوا ډېر یخ وي ژمی دی د ریاست معارف لخوا دغه مسلم آباد کې په دغه ابتدایه ښوونځی کې تاسې شاته بیکګراونډ کې ګورئ چې کار شروع دی دغه واړه واړه ګلالي ماشومانو ته په دغه صنفونه جوړیږي هیله کوو د ریاست معارف نه چې دغه ودانۍ د زر تر زره جوړ کړي دغه د کامې ولسوالۍ د مسلم آباد د ابتدایه ښوونځی دغه واړه ماشومان په دې یخنۍ کې ډېر ستونزو سره مخامخ دي چې دغه ودانۍ زر تر زره دوی ته جوړ شي تر څو دوی د شنه اسمان د لاندې چې موږ وایو چې دوی زده کړې کوي دوی په صنفونو کې زده کړې وکړي یو چاردیوالي دې ورته وشي دغه یو ورکوټی ګلالی ماشوم دلته زما تر څنګ ولاړ دی د دې نه پوښتنې کوو چې دوی کله راځي دلته د ښوونځي ته چې دوی کوم مشکلاتو سره مخامخ دي نوم د څه دی جلیل جانه سهار چې تاسې راځئ دلته د ښوونځي ته دلته یخني وي ګرمي وي لږ موږ ته ووایه چې څه حالات مو دلته چې راشو که نه موږ ډېر په مشکل کې وو دلته چې راشو په یخنۍ کې ناست یو لکه څه ویل غواړې هغه ریاست معارف هغه مسؤلین به تا ګوري همدا اوس چې تاسې ته څه وشي چې تر څو پورې تاسې په آزاده فضا کې په یو خاموشه چاپیریال کې چې تاسې زده کړې وکړئ موږ ته بیا دا مکتب جوړ شي که نه موږ دلته زده کړې وکړو دلته شور هم ډېر زیات دی موټر هم ځي راځي چاردیوالي نشته دی د ډول اوازونه راځي هغه وخت به بیا تاسې په آزاده فضا کې په خاموشه فضا کې به تاسې زده کړې وکړئ هو اوس څه غواړئ چې تاسې ته دغه چاردیوالي او اطاقونه جوړ شي او که نه هو جوړ شي او ښه په دغه طریقه سره جوړ شي دلته که د هر یو ماشوم نه موږ دا پوښتنه وکړو چې تاسې څه غواړئ نو دا به وایي چې موږ دغه ښوونځی دې جوړ شي دغه د ښوونځي دغه چاردیوالي دې جوړ شي په دې هیله چې دغه ورکوټی ماشوم غږ هغه د ریاست معارف هغه مسؤلین اورېدلی وي او راشي دلته مسلم آباد ته او دوی ته دغه ودانۍ جوړ کړي قدرمنو لیدونکو څنګه چې ما تاسو ته مخکې هم یادونه وکړه چې دغه ماشومانو په شونډو باندې مسکا دی هغه مسکا نن د HHRD هیلپینګ هینډ مؤسسې لخوا دغه ماشومانو ته ډالۍ شو دغه ماشوم چې په لاس کې تاسې ګوري بوټان هم شته همدارنګه بنیان او داسې نور شیان هم دې ته ورکړي
او په خندا دې د دې نه دوه درې خبرې اورو ستړی مه شي ډېر وخت څنګه ښې نوم دې څه دی حکمت الله حکمت الله څوم صنف کې بچی دویم دویم صنف کې ښه پلار دې څه کار کوي لار مې کور کې دی ورونه مې کار کوي کابل کې نن تا سره دا په لاس کې دی چې وګوره پنسل زه ګورم همدارنګه کرمچې دي او بنیان هم شته تا سره د هیلپینګ هینډ مؤسسې لخوا مرستې وشوې زړه کې د څه راځي چې څه شی ووایي هماغه مسؤلین د هیلپینګ هینډ ته ګوري چې ته هغوی ته څه ویل غواړې ته ګوره دې خوا ته لږ مخامخ شه ګوره ستا په دې کمیز کې چې وګوره یو بټنه شته او بل شته هم نه که نه پوه شې لکه کالي دې هم داسې ښه نشته دی او تاسې په داسې یخنۍ کې راځي دلته زده کړې لپاره چې په آینده وختونو کې نن تاسې سره دا مرستې وشي را روان وختونو کې تاسې سره کوم مرستې وشي بچی موږ سره دا مرسته شوي وي چې مخکې موږ له پنسلې راکړي وي داسې دغې راوړي مخکې موږ ته راکړي اوس غواړي چې په آینده وختونو کې تاسې ته جامې راوړي او که نه راډي ولي هلک راته هماغسې وخانده چې مخکې خوشحال وي دا شیان دې واخیستل زه هم نن ډېر خوشحال یم قدرمنو لیدونکو زه چې د خپلو هیوادوالو دغسې واړه واړه ګلالي ګلالي ماشومانو خندا ګورم زه هم ډېر خوشحال شم الله تعالی دې زموږ په دغه هیواد افغانستان کې امن راولي خوشحالي راولي سوکالي راولي چې داسې ګلالي ګلالي ماشومان تل خاندي درنو لیدونکو د ژوند پړاوونه د خپرونې مینوالو کامې ولسوالۍ د مسلم آباد د ابتدایه ښوونځی محترم استاد هدایت الله جمالي زما تر څنګ ولاړ دی د دې سره هم دوه درې خبرې کوو چې دا څه ویل غواړي او په زړه کې داسې کوم خبره دی چې تاسو ته وکړي ستړی مه شئ خیر اوسئ ستړي مه شئ تاسو هم بخیر راغلی هر کله راشئ تاسو ته هم راغلاست وایي مننه خوشحاله اوسئ محترم استاد که راته دا تاسې ووایئ چې په دغه مسلم آباد دغه ابتدایه ښوونځی کې تاسې څو صنفونه لرئ په دغه مسلم آباد ابتدایه ښوونځي کې موږ په مجموعي ډول سره 12 صنفه لرو چې شپږ یې د وناسو دي او شپږ یې د ذکورو دي یعنې ټولې مجموعي 12 شعبې لرو ښه دلته تاسې څو دورې لرئ د سحر له خوا نه د غرمې له خوا نه موږ 2 دورې لرو د سحر خوا نه د ذکورو دوره ده چې فعلا دغه زموږ تر څنګ ولاړ دي او د ماسپښین له خوا نه د وناسو دوره ده د اول نه تر شپږمه پورې هلکان سحر خوا نه راځي او د اول نه تر شپږمه پورې نجونې ماسپښین خوا نه راځي لکه 2 دورې تاسې دلته په دې ابتدایي ښوونځی کې درس ورکوئ ښه دغه شپږ صنفونه چې تاسې وویل چې د سهار له خوا نه د ذکورو دی او شپږ صنفونه بیا د غرمې نه وروستو د وناسو دی نو په دې کې تاسې استادان څو تنه یاست په دغه ښوونځي کې چې 12 شعبې دي په مجموعي ډول موږ شپږ تنه ښوونکي او یو سرمعلم یعنې ټول پرسونل زموږ 2 تنه دی تدریسي پرسونل سره د سرمعلم شپږ تنه ښوونکو کې 3 تنه ښوونکي سحر له خوا نه تدریس کوو 3 تنه ښوونکي د ماسپښین له خوا نه تدریس کوو لکه دغه 3 تنه چې تاسې د سحر له خوا نه تدریس کوئ دا بسنه کوي دغه ابتدایي ښوونځی نه محترمه د اول نه تر شپږم ټولګي باید لږ تر لږه 2 ښوونکي موجود اوسي تر څو چې زمرې او صنفونه ورته پوره ورسیږي د اول نه تر 3 صنفه پورې چې اصول صنفي ورته وایي یو ټولګي لپاره یو ښوونکی بسنه کوي خو دا چې زموږ ښوونځی دغه د سږنی کال د سر نه او تېر کال د نیمایي نه د ښوونکو د نشتون سره لاس و ګرېوان دی نو موږ په خپله یو څه اندازه بوج په ځان اخیستی دی د خپل صنف تر څنګ 1 ساعت یا 2 ساعت هم په یو بل ټولګي کې هم اخیستي او تدریس ورسره کوو او لا فعلا تر اوسه زموږ مشکل نه دی حل شوی د ښوونکو موږ سره ښوونکي کمبود لري تقریبا شپږ یا 7 تنه ښوونکي موږ عاجل ضرورت لرو ورته خوشحاله اوسئ محترم استاد دا هم راته ووایه چې تاسې د وناسو یادونه وکړه چې د غرمې نه وروستو لکه غرمې دوره کې تاسې د وناس شاګردان لري وناس او استاده تاسې دلته لري نه فعلا خو د وناس او استاده کوم یو موږ سره نشته دی په پرسونل کې نه لرو څه غوښتنه لري هماغه د ریاست معارف نه چې دلته په دې کامې ولسوالۍ کې دغه ابتدایي ښوونځی کې د یو ښځینه استاد ضرورت دی څه ویل غواړي تاسو ته څه وکړئ ضرورت په اساس باندې به وغږیږو د مجموعي ډول باندې یوازې ښځینه استاد ضرورت نه لري د ښځینه استاد نه مخکې موږ ته احاطه ضرور ده چې زموږ ښوونځی احاطه نه لري
کله چې نجونې راځي او پلرونه رالیږي نو یو چا ته رالیږي یو ځای ته رالیږي کله چې احاطه موجوده نه وي درسي خونه موجوده نه ده نو یو جلی کله څوک د راځي د سړک په سر یو لارې په سر کې درس ویلی شي ورته چې کله استاد نه وي نو نجونې څوک چا ته راولیږي پلرونه ښوونکي نشته احاطه نشته درسي خونې نشته دي کله چې دغه درې ضرورتونه پوره شي نو وروسته د هغې به موږ بیا دې خبرې ته رسېږو چې موږ ته وناسې استادان یې راکړي یا نه یا ضرورت لږ لرو ورته یا ډېر لرو ورته کله چې احاطه جوړه شي زموږ تعمیر جوړ شي نو شاګردان به زموږ پیدا شي او ناس زده کوونکي به زموږ را پیدا شي کوم خلک چې زده کړې نه محروم دي هغوی به زده کړې ته راشي بیا به زموږ ضرورت لا پسې زیات شي او ښځینه استاد به هم ضرورت پیدا شي دغه ښوونځي ته چې راشي ورته جمالي صاحب مننه خوشحاله اوسئ غواړم چې دا هم تاسې نه وپوښتو چې تاسې تر شپږم ټولګي پورې دلته ماشومانو ته هغه خویندو ورونو ته زده کړې ورکوي د دې نه وروستو بیا دا د کامې ولسوالۍ چې د شپږم نه فارغ کېږي دوی بیا څه کوي دغه د مسلم آباد لومړني ښوونځي زده کوونکي چې د شپږم نه فارغ شي نو دوی ته تر ټولو نږدې لیسه د غازي لیسه ده او د زاخیلو چې هغه هم په 3 کیلومترۍ کې ده یا 4 کیلومترۍ کې او د هغوی نه چې بیا داسې لږه ورپسې لرې ده نو هغه د قلعه خان علي لیسه ده دغه 3 لیسو ته توزیع کېږي هر شاګرد چې وکولی شي رسیدګي کولی شي هلته تدریس لپاره زده کړې لپاره هغوی ځي که نه شي کولی پاتې دي همدغسې نیمایي کې تعلیم زده کړه همسې نیمایي کې پاتې چې ډېری زموږ داسې زده کوونکي شته په دغه ځای کې چې په دغه کلي کې ولس کې موږ ګورو چې هغه ډېر په ښه درجه شپږم نه فارغ شوي نو ډېر استعداد وړ دي استعدادونه د هغوی د ستایلو وړ دي خو هغوی اوس بدون د زده کړې پاتې شپږمه پورې زده کړه موږ سره کړې هغوی رسیدګي نه شي کولی هغه لیسو ته هغه تېنه لرې دي هغوی په کور کې پاتې دي ښه دغه ذکور طبقه خو به موږ بیا یو طرف ته کړو په دې به بیا هم سره خبرې وکړو دغه زموږ خویندې چې دغه ابتدایي ښوونځي څخه فارغېږي د شپږم نه فارغېږي دلته نږدې تاسې سره بل داسې یو لیسه نشته بل د زده کړې لپاره یو زمینه تاسې ته مساعد نه دی څنګه کولی شو چې موږ او تاسې خپل هغه خویندو ته هغه لورګانو ته اجازه ورکړو چې داسې لرې پرتو سیمو ته لاړ شي او زده کړې وکړي داسې ده که چیرې په عموم کې ورته فکر وکړو نو که دولت وغواړي چې زمینه سازي وکړي نو اساسي کارونه باید وکړي اساسي کارونه باید وکړي تعمیرونه جوړ کړي ښوونځي جوړ کړي دغه زده کوونکي چې دې ځنه رسیدګي نه شي کولی باید دوی ته دغه مکتب متوسطه شي لیسه شي ورته همدلته ورته زمینه سازي وشي نو هغه وخت بیا دلته کولی شو چې دغه نجونې چې د زده کړې نه پاتې دي یا په نیمایي کې زده کړې پاتې دوی خپلې زده کړې پوره کړي که چیرې ورته توجه وشي نو اساسي کار باید ورته وشي اساسي کارونه تعمیر دی احاطه ده دغه ځای کې ورته د استادانو شتون دی او هر هغه مشکل چې نجونو ته د زده کړې په مخ کې پیدا کېږي اداري شورا شته انشاءالله بیا د هغې نه وروسته بیا اداري شورا ته کار پاتې کېږي د کلیوالو مشرانو ته دغه خبره پاتې کېږي چې هغوی نور بیا اجازه څنګه ورته ورکړي او څنګه زده کړې ته آماده کړي خپلې نجونې خوشحاله اوسئ جمالي صاحب نن چې تاسې سره د HHRD د هیلپینګ هینډ مؤسسې لخوا دغه ورونو سره او همدارنګه دغه خویندو سره دغه مرستې وشي د قرطاسي قلمونو د جمپرو همدارنګه د بوټانو چې څنګه موږ تاسې پوهیږو چې کامه ولسوالۍ ډېر یخ دی دلته یخني هم ډېرې د ښار په پرتله څه ویل غواړې هغه د HHRD هیلپینګ هینډ مؤسسې مسؤلینو د دغه مسؤلین نه موږ مننه کوو ډېر زیات خوشحاله یو الله پاک د دوی سره ښه وکړي او الله دوی ته توفیق ورکړي چې هر وخت راشي او د دغسې بېچاره ماشومانو او بېچاره زده کوونکو پوښتنه وکړي کوم چې وسه نه لري توان نه لري د ژمني توکو د اخیستو لپاره د کتابچې قلم د اخیستو لپاره وسه نه لري د قرطاسي مرسته په آینده کې وکړي په آینده کې همدغسې دې ته ورته نورې مرستې وکړي که چیرې د دوی په وس کې پوره چې اساسي کارونه وکړي نو بدون له دې چې ریاست معارف ته وګوري یا د هغوی نه پیشنهاد ورته وشي دوی په خپله دغه حالت په خپلو سترګو ګوري نو هیله مو ورڅخه دا ده چې موږ ته اساسي کارونه وکړي که چیرې اساسي کارونه په وس کې نه وي پوره نو دغه کوم شیان چې دوی په وس کې پوره دي نو هر وخت ورته موږ آماده یو چې دوی راشي او دغه ماشومانو سره کومک وکړي مرستې وکړي ورسره نو اوس فعلا دپاره کومه مرسته چې کړې ده دا د ستاینې وړ ده موږ یې ستایو موږ ترې مننه کوو موږ د دوی نه منندوی یو خوشحاله اوسئ مننه جمالي صاحب له تاسې هم مننه چې تر دې ځایه راغلی او د دغه بېچاره ماشومانو او زده کوونکو حال احوال مو د تلویزیون له لارې دغه هیوادوالو ته ورښکاره کړو خوشحاله اوسئ جمالي صاحب قدرمنو لیدونکو د ژوند پړاوونه د خپرونې مینوالو په دې هیله چې د وزارت معارف او په ننګرهار کې د معارف ریاست هغه مسؤلین د هدایت الله جمالي صاحب چې په دغه ابتدایي ښوونځی کې معلم دی د دې خبرې اورېدلې وي او همدارنګه د دغه واړه ماشومانو هغه خبرې اورېدلې راشي د نږدې نه د دې ستونزې حل کړي
څوم ټولګي استاد یاست؟ د شپږم صنف استاد نگران یم. خوشحاله اوسئ. محترم استاد که اجازت دې وي ستاسې د شاګردانو نه زده کوونکو نه به یو څو پوښتنې وکړو. ولې اجازت مهرباني. خوشحاله اوسئ. ګلالي ګلالي کوچني کوچني ماشومانو تاسې اماده یاستئ چې یو څو پوښتنې تاسې نه وکړم؟ ګرانو شاګردانو کله چې موږ تاسې نه پوښتنې کوو او تاسې زموږ پوښتنو ته صحیح ځواب راکړئ نو د HHRD هیلپینګ هینډ مؤسسې له خوا نه به تاسې ته موږ یو کتابچه یو پنسل ډالۍ کوو هغه به ستاسې انعام وي. صحیح دی؟ پوښتنه څه په دې ډول دی چې کلمه په څو ډوله دی. څوک به راته ووایي؟ ها ته پاسه بچې نوم دې راته ووایي. صفی الله. صفی الله. همدغه کامې ولسوالۍ اوسېدونکي یاستئ؟ کلمه په څو ډوله ده؟ کلمه په دوه ډوله ده، خپلواک او نه خپلواک. درنو لیدونکو تاسې په زړه کې به همدا سوچ کړی وي چې په دولتي ښوونځیو کې په دولتي مکاتبو کې درسونه نشته. دا غلط دي. تاسې ولیده چې زموږ دغه ورور کلمه یې موږ ته وویلو چې په څو ډوله دی. همدارنګه زموږ دغه نور ماشومان دغه واړه واړه ماشومان چې دلته د زده کړې لپاره راځي دوی هم بااستعداده دي. خو زه به دا ووایم که هغه مکتب دولتي وي او یا که شخصي وي خو په هغه مکتب کې په هغه لیسې کې یو ښه استاذ پکار دی. د دې تر څنګ هغه ښه شاګردان هم پکار دي، هغه ښه زده کوونکي چې د استاذ درسونو ته غوږ کېږدي او زده یې کړي. دغه ورور موږ سره ګډونکی شو. دې ته به موږ یو کتابچه او یو پنسل په ډالۍ کې ورکوو. دا د دې انعام دی. هغه ځکه چې دغه نور زمونږ هغه خویندې ورونه چې متعلم دي یا محصل دي چې دا وګوري او خپل درسونه زده کړي دغه ورور ته دغه کتابچه او پنسل ورکوو. دا ستا انعام دی. درنو لیدونکو او د ژوند پړاوونه د خپرونې مینوالو تاسې ګورئ چې زما تر څنګ زما هغه واړه واړه کوچني کوچني زما خویندې ولاړ دي چې دلته د مسلم آباد په دغه ابتدایه ښوونځی کې خپل زده کړو ته ادامه ورکوي، زده کړې کوي چې ګورئ تاسې چې دوی څنګه خوشحالې دي. هر یو خاندي لګیا دی. وګوره تاسې ځکه چې د HHRD هیلپینګ هینډ مؤسسې له خوا نه دغه واړه واړه زما دغه خویندو سره د بوټانو همدارنګه تاسې ګورئ چې د بنیانونو مرسته وشوه. ډېرې خوشحالې دي. دوی سره هم دوه درې خبرې کوو. تاسې وګورئ دغه یو ورکوټی د ګل په شان زما یو خوراکۍ ولاړه ده. نوم د څه شی دی؟ لږ د هغه کوس کله دا کوس که لږ داسې لاندې که دغسې دغسې نوم د څه شی دی؟ اسرا. اسرا څوم ټولګي کې سبق وایي بچی؟ څوم صنف کې؟ اول کې. څه شی دې زده کړي تر دې دمه پورې؟ کوم درس دې زده کړی چې استاد تا ته ویلي او تا یې زده کړی راته ووایه؟ الف ب ت س دې زده کړی دی؟ پښتو توري ته خو راته وویله؟ ووایه راته لږ ووایه. الف ب ت س جیم. او حساب راته ووایه د یو نه تر څو پورې تا یې زده کړې کړي؟ یو دوه درې داسې څو پورې دې زده دی؟ ته ووایه راته. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 15 16 28 پورې دې زده دی. ماشاءالله. آفرین آفرین. ته لاس کوز که که نه دی خولې نه د لاس داسې کوز که چې تا سره خبرې وکړم. صحیح دی؟ تاسې وګورئ چې 28 پورې زما دا ورکوټی خوراکی دلته په یو داسې ځای کې دا زده کړې کوي چې ما مخکې هم تاسو ته یادونه وکړه چې د شنه اسمان د لاندې دوی ته زمینه مساعد نه دی. دوی دومره زده کړې کړي او که دا دوی ته یو ښه اتاقونه دلته جوړ شي، ښځینه استادانې دوی ته راشي، دوی به زده کړې به څومره زیاتې به وي. د دوی د خولې نه به سم اور ورېږي اور. که نه دی همداسې وسې دغسې نوره هم زده کړې وکړه. دغه تا سره نن وګوره په خپو کې د ښکلی ښکلی بوټان دي که نه؟
ها تا سره د هیلپینګ هند مؤسسې له خوا نه مرستې وشوې هغه مسؤلینو ته هغه کاکاګانو ماماګانو ته چې تا سره مرستې وکړي هغې ته څه ویل غواړې خوشحاله یې خفه یې وایې که نه خوشحاله یې او خوشحاله دی دا چې خاندي زما دا خوراکی زه پوهېږم چې خوشحاله دی دې ته زه یو دانه پنسل هم ورکوم هغه د دې لپاره چې دا کور ته لاړه شي او په کور کې خپل درسونه ولیکي کتابچه به هم ورته ورکو صحیح دی یو کتابچه هم در کوم درله او یو دانه پنسل هم در کومه خو په دې خبره چې ته راسره ژمنه وکړه چې کور ته ځې په دې کې به درسونه لیکي صحیح دی صحیح دی که نه دا واخله صحیح شو او اوس دا یو کتابچه اوس به ماته یو چپه راکړي زما ورکوټې خورکۍ به ماته یو چپه راکړي ها راکې به که نه اوهو یو چپه هم راکړه قدرمنو لیدونکو د ژوند پړاوونه د خپرونې مینوالو د دغه واړه واړه ماشومانو د دې په څیرې کې به ماته زما خپل هغه خویندې ورونه یادېږي کله چې موږ واړه وو ماشومانو دغسې یو دورې نه موږ هم تېر شوي یاست لږ په دغه افغانانو باندې ورحمېږي په دغه واړه واړه ګلالي ګلالي ماشومانو باندې ورحمېږي او د زده کړې لپاره دوی ته یو داسې زمینه مساعد کړي تر څو د دوی نه په آینده کې یوه ډاکټره جوړه شي افغانستان افغانستان زنده باد زنده باد افغانستان د نورو خویندو ورونو سره به هم خبرې کوو زموږ ملتیا السلام علیکم محترم السلام مهرباني په خیر علي خیر جوړې الحمدلله تاسو خاص هیله چې درسونه هم په ښه توګه په ان شاء الله مهرباني خیر اوسي خوشحاله اوسې دغه زده کوونکو څخه به یو څو پوښتنې مهرباني ستا اجازت دی خوشحاله اوسې ښه ګلالي ګلالي کوچني کوچني زما خویندو ماشومانو تاسې نه به زه یو څو پوښتنې وکړم چې چا ماته هم صحیح ځواب راکړه د هیلپینګ هند یعنی د HHRD مؤسسې له خوا نه هغې ته به زه څه ورکوم یو کتابچه او یو پنسل کتابچه د دې لپاره چې تاسې کله دلته درس وایي نو کورونو ته لاړ شي په دې کې کورنۍ وظیفه ولیکي پنسل تاسې د دې لپاره درکو چې په قلم باندې تاسې اول خط ولیکي په پنسل باندې ولیکي که تاسې نه چېرته غلطي کېږي تاسې کولی شئ چې بیرته په پنسل پاک باندې پاک کړي د دې تر شا دلته وګورئ تاسې دلته پنسل پاک هم شته کله چې تاسې خط ولیکئ نو هغه درنه غلط شي تاسې کولی شئ چې بیرته یې تاسې صفا کړي هغه بل ولیکئ صحیح دی پوښتنو ته آماده یاستې تاسې نه پوښتنې وکړم په دغه څلورم صنف کې یو څو سوالونه دغه خویندو نه پوښتنې کوم خدای دې وکړي چې راته ځواب راکړي آماده یاستې تاسې ښه په لوړ اواز تاسې ووایئ چې آماده یاستې دغسې ښه تاسې راته دا ووایئ چې په تاسې کې به راته دلته ABC څوک ووایي او یو څو حروفونه به ورته زه ووایم او هغه به راته وملیکي په تخته باندې څوک به راته ووایي ښه پاسه خورکۍ ته پاسه نوم دې راته ووایه حسینه بچیه ته راته دا ووایه چې اول ABC راته تکرار که راته ووایه او بیا د هغه نه وروسته به زه څو ABC حروفونه به تاته وایم په تخته به ولیکې صحیح دی صحیح شو ووایه راته ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ خوشحاله اوسې آفرین یو چکچکې ورته وکړي هله په ګډه سره ورته یو چکچکې وکړي تر څو پورې دغه نور زموږ خویندې هم تشویق شي لکه د حسینه غوندې همداسې په لوړ اواز باندې موږ ته ځوابونه راکړي صحیح دی حسینه خورکۍ دلته ریشه تختې له هله ریشه تباشیر راواخله حسینه خورکۍ آماده یې چې په تخته باندې راته څو ABC درته زه ووایم او هغه حروفونه ته ماته ولیکې آماده یې ښه ته ماته ولیکه کیو آفرین وګوره چکچکې ورته وکړې ښه ته راته بل اوس ولیکه آر ولیکه آفرین ښه حسینه جانې ته راته ولیکه W اوس واه آفرین هله چکچکې ورته وکړې ښه بل راته ولیکه S راته ولیکه خوشحاله اوسې خوراکۍ
درنو ماشومانو تاسې ټول ولیده چې حسینه جانې ګوره په کوم یوه مینه او محبت سره ای بي سي تاسې ته ولیکه هغه درسونه تاسې ته چې تاسې نن لوستلي وو په دغه دومره وخت کې تاسې ته تکرار که په دې هیله چې تاسې هم په آینده کې همدغسې د حسینه جانې غوندې تکړه شي. صحیح دی که نه؟ په دواړه آواز ووایئ. صحیح دی؟ خواږو شاګردانو تاسې ولیده چې حسینه جانې موږ سره ګټونکی شو. حسینه جانې ته به موږ یو کتابچه او یو پنسل ورکوو. ښه کتابچه دا د پنسل. په تلو تلو کې راته دا هم ووایه خورکی چې هغه نور تا غوندې زموږ هغه خویندې چې درسونه نه وایي پلارونه ورته اجازت نه ورکوي چې راشي او خپل درسونه ووایي ښوونځي کې شامل شي هغه پلارونو ته او هغه خویندو ته څه ویل غواړي چې خپل لورګانې مکتب ته ولیږي که نه؟ ولیږي باید ولیږي تر څو پورې تا غوندې همداسې زده کړې وکړي زما غوندې کې لکه همداسې زده کړې وکړي پوه شي. خوشحاله اوسئ. مننه. د حسینه جانې خبرې تاسې واورېدې. په دغه ښوونځي کې د نورو د HHRD د مسؤلینو سره به هم خبرې کوو. موږ سره پاتې شي. قدرمنو لیدونکو د ژوند پړاوونه د خپرونې مینوالو تاسې ولیده چې نن موږ د کامې ولسوالۍ مسلم آباد ابتداییه ښوونځي ته راغلي یاستو چې دلته د HHRD یعنی د هیلپینګ هینډ موسسې لخوا تاسې ولیده چې دغه واړه واړه ګلالي ګلالي خویندو ورونو سره دغه زده کوونکو سره د قرطاسیې قلمونو او همدارنګه د ژمني توکو مرسته ترسره شوه. د یتیمانو زده کوونکو د ملاتړ پروګرام ولایتي مسؤل ډاکټر ذبیح الله شیرزاد صاحب زما تر څنګ ناست دی. د شیرزاد صاحب څخه یو څو خبرې اورو چې د نننۍ ورځې دغه توضیح په اړه راته معلومات راکړي. ستړی مه شئ، په خیر راغلی شیرزاد. خیر اوسئ. مننه کوم. بسم الله الرحمن الرحیم. وفي اموالهم حق للسائل والمحروم. خوشبختانه چې نن تاسې دغه پروګرام لیدونکي یاستئ. د HHRD موسسه په دې وتوانېدله د کامې ولسوالۍ د مسلم آباد په ښوونځي کې چې سهار له خوا نه دلته ذکور زده کوونکي دي او ماسپښین له خوا نه اناسو زده کوونکي دي. سهار چې کوم تاسې شاهد وئ، تاسې ولید چې کوم شاګردان له موږ سره دلته وو، هغوی ته مو ژمنۍ توکي همدارنګه قرطاسیه او بوټان ورکړل. اوس چې د ماسپښین وخت دی او بعد له وخته چې دلته نجونې زده کړې کوي نو دغه خورګانو ته لګیا یو د قرطاسیې د بوټانو همدارنګه د ژمنۍ البسې مرسته روانه ده. تاسې عیني لیک یاستئ او ګورئ. خوشحاله اوسئ شیرزاد صاحب. څرنګه چې موږ ګورو یو خو موږ تاسې یادونه وکړه چې کامې ولسوالۍ، بل د کامې ولسوالۍ د عمومي سړک نه دې خواته دغه د پوخ سړک نه 15 کیلومتره په فاصلې سره دلته مسلم آباد کې چې دغه ابتدایه ښوونځی دی. څنګه تاسې وهڅېدې په زړه کې هم داسې څه راغی چې تاسې راغلې دغه ولسوالۍ ته او 15 کیلومتره لرې تاسې دې ښوونځي ته راغلې او دلته تاسې دغه توضیح وکړه، دغه د هیوادوالو سره هم دغه مرستې وکړي؟ دا چې HHRD موسسه یوازې دا پروګرام نه لري چې د ژمنۍ البسه مرسته وکړي، د دې تر څنګ موږ نور پروګرامونه هم لرو. د هغه پروګرام کې یو موږ د واټر فار لایف یو پروګرام لرو د اوبه د ژوند لپاره په نامه باندې، چې هغه کې موږ په ولسوالیو کې صحي اوبه برابروو کورنۍ ته چې هغه ستونزه لري، د اوبو ضرورت لري. کله چې موږ ځو ساحو ته نو هلته موږ د دې تر څنګ چې هغه پروګرام سروې لپاره ځو، هغې د ځایونو مشخص کولو لپاره یا خلک چې اړمن دي ضرورت لري هلته ځو. نو هغې تر څنګ موږ اکثره بیا دغه کلو ته چې کله ځو ګورو هلته دغه ځای چې نن موږ تاسې ګورئ او چې موږ راغلي یو ورته دلته څو ورځې مخکې موږ سروې ته راغلي وو. هغه سروې په اساس موږ دغه ماشومان لیدل چې دوی دې ځای نه ډېر زیات ماشومان تلل د رخصتۍ په وخت کې وو. کله هم چې دوی نه پوښتنه وکړه دوی ویل چې دلته موږ یو ښوونځی لرو او په دغه ځای کې موقعیت لري. بیا راغلو موږ ښوونځی مو لیده، ښوونځی واقعیت چې تاسې مو لیده او حتی چې یو تعمیر نه لري، ځای نه لري، دغه صرف خیمې دي، خیمې وهل شوي دي، اداري تعمیر نه لري. نو هماغه اساس موږ چې وکړه دغه خلک کوم کورنۍ چې د بچیانې چې دلته زده کړه کوي هغه هم بېوزله کورنۍ دي، نو لازمه مو ګڼله چې دغه مرسته د دوی سره باید وشي. خوشحاله اوسئ شیرزاد صاحب. څرنګه چې تاسې د یتیمانو د زده کوونکو د ملاتړ پروګرام ولایتي مسؤل یاستئ، تاسې سره به څومره یتیمان راجستر وي ستاسې په دې پروګرامونه؟ موږ
موږ سره د HRD موسسه تقریبا 600 یتیمان سپانسر پروګرام لري چې په دوی سره موږ د الباسي په برخه کې مرسته کوو، د غذایی موادو په برخه کې مرسته کوو، همدارنګه تعلیمي برخه کې موږ مرسته کوو چې تعلیمي برخه کې موږ دوی ته قرطاسیه ورکوو، د مکتب لپاره فیس ورکوو، نورې نغدي مرستې دي، غذایی مواد دې لپاره ورکوو چې د هغوی د کورنۍ څه مشکلات هغه هم رفع شي. یوازې دا نه چې مطلب یو یتیم سره مرسته وشي او بس خلاص، یعنې هغه حتی د الباسي او د غذایی موادو د هغې د کورنۍ سره هم مرسته کېږي. مننه شیرزاد صاحب. د HRD یعنی هیلپینګ هینډ موسسې چې موږ اکثر یادونه کوو، هغه موخې هغه هدف وایي چې تاسې په روان وختونو کې کوم پلانونه د لاس لاندې لري، تاسې په ننګرهار کې بلکې په افغانستان کې کوم فعالیتونه پر مخ په راتلونکي کې خو موږ زموږ عمده پروګرامونه یا اهداف دغه دي چې موږ وکولی شو نور یتیمان هم په دغه د سپانسر په پروګرام کې ثبت او راجستر کړو تر څو زیات شاګردان ته موږ وکولی شو د طریق نه د تعلیم زمینه مساعده کړو یا برابره کړو، ځکه جنګ دی او نامني ده. مثال د جنګ په وجه باندې زیاتره موږ مثال روزمره اپډیټ موږ ته معلومات راکول کېږي چې څومره موږ یتیمان کورنۍ یتیمان کېږي. نو په دې خاطر باندې چې دغه زموږ بچیان د زده کړو نه محروم پاتې نه شي، نو د کوشش کوو چې سپانسر پروګرام هم پراخه کړو، لا زیات کړو، لا زیات یتیمانو ته ګټه ورسوو. د هغې تر څنګ د اوبو په پروګرام کې موږ غواړو چې د کومې کورنۍ چې په افغانستان کې د اوبو د مشکلاتو سره مخ دي یا صحي اوبو ته لاسرسی نه لري، هغوی ته د اوبو په برخه کې کار وکړو او هغه مشکلات رفع کړو. خوشحاله اوسئ شیرزاد صاحب. څنګه چې موږ ستاسې فعالیتونه ګورو په جلال آباد کې چې تاسې وخت ناوخت د خپلو بېوزلو هیوادوالو مرستې او لاسنیوی کوئ، د جلال آباد څخه علاوه تاسې په شمالي ولایتونو کې هم تاسې پروګرامونه لري او که نه؟ ولې نه، په شمالي ولایتونو کې موږ په لغمان، ننګرهار، کابل، بغلان، بدخشان، موږ په دغه ولایتونو کې اوس په بغلان ولایت کې هم زموږ څو ورځې مخکې یو توضیح وه، د هغې څخه مخکې په پروان ولایت کې هم توضیح وه او په راتلونکي هفته کې په بدخشان کې هم توضیح لرو. په شمالي ولایتونو کې هم موږ کار کوو، هلته کوم چې بېوزله کورنۍ دي د هغوی سره موږ مرسته کوو او مرسته هم دوام لري. کور مو ودان بچې مو لوی شیرزاد صاحب. هغه نورې موسسې چې هغه نور انجیوګانې چې کوم یو دي، په پای کې غواړو چې هغوی ته تاسې یو پیغام ورکړئ، لکه څنګه چې تاسې په خپله راځئ او دغسې ښوونځیونه او داسې ځینې بېوزله کورنیونه د نږدې نه لیدنه کوئ، سروې کوئ، هغوی نه څه غوښتنې لري چې هغوی باید کوم کارونه وکړي او څه داسې کړنه وکړي تر څو پورې تاسې غوندې هغوی هم د دغه بېوزلو هیوادوالو د دغه جنګ ځپلي افغانانو مرسته وکړي؟ دا چې بدبختانه ووایم په افغانستان کې یو انقلاب تیر شو، د انقلاب نه وروسته اوس هم جګړه دوام لري او زیاتره په اطرافو کې په ښارونو کې هم خلک د تعلیم نه محروم دي، وروسته پاتې دي. د موسساتو څخه هیله دغه ده چې دوی د تعلیم په برخه کې ډېر زیات کار وکړي تر څو که موږ غواړو چې افغانستان جوړ کړو، افغانستان یوه ښه راتلونکې ولري، نو په دغه ماشومانو، دغه بچیانو، دغه ځوانانو باندې هم کار وکړو او هغه هم د تعلیم په برخه کې تر څو دوی تعلیم وکړي او د افغانستان یو ښه آینده ولري. خوشحاله اوسئ. مننه. ژوندی اوسئ شیرزاد صاحب. په دې هیله چې هغه نور موسسې او هغه ستاسې ډونرانو هم ستاسې خبرې اورېدلی وي او ستاسې په خبرو باندې عمل وکړي او مننه. خوشحاله اوسئ. له تاسې نه هم مننه چې راغللې، نن ورځ مو له موږ سره دلته تېره کړه او د دغه ماشومانو د تشویق په خاطر باندې د دوی سره هم د زړه خواله وکړه، د دوی حال هم واخیسته او د دوی دغه حال د لوړو چارواکو ته هم دغه رنګه زموږ هغه سرمایهدار، هغه تجاران چې په افغانستان کې لرو، هغوی ته د دوی دغه مشکلات ورسوئ. خوشحاله اوسئ. قدرمنو لیدونکو، د ژوند پړاوونه د خپرونې مینوالو، د یتیمانو د زده کوونکو د ملاتړ پروګرام ولایتي مسؤل ډاکټر ذبیح الله شیرزاد صاحب خبرې تاسې واورېدې. دلته د دغه ښوونځي د سرمعلم صاحب سره به هم خبرې کوو، د دې د خولې نه اورو چې دوی څه ستونزې لري په دغه ښوونځي کې. موږ سره پاتې شي او زموږ خپرونه تر پایه پورې وګورئ. Bismillahirrahmanirrahim. Today we have distribution of in-kind gifts in Kama district of Nangarhar province. Today here we are in Muslimabad Elementary School.
here in this school, they don't have any building for their school. They don't have proper classes for their studies. The students study just in the tents, and they don't have any roof or any surrounding wall in this school. We did a small assessment before a week here, and now today we have this distribution of in-kind gifts, especially winter packages, jackets, and also shoes for these girls and boys of this school. And these students will use these jackets and shoes, inshallah, in the harsh winter which is just started here. And also we distributed some stationery to these students. These stationery and these jackets and these shoes, all these items were sent from Arizona, state of United States. Thanks to the brothers and sisters, and also to all volunteers who took part in collecting these items and sending these items. Thank you for the colleagues of Helping Hand in USA who made their efforts in providing all these items. Thanks a lot. درنو لیدونکو د ژوند پړاوونه د خپرونې مینوالو د کامې ولسوالۍ د مسلم آباد د ابتدایي ښوونځي سرمعلم صاحب محترم سرمعلم صاحب شیرولی برکتزی زما تر څنګ ناست دی. د دې نه هم اورو چې په دغه ښوونځي کې دوی د کومو ستونزو سره مخامخ دي چې دوی تاسو ته په خپله ووایي. ستړی مه شئ، په خیر راغلی. مننه صاحب، زه هم په خپل وار سره سلامونه او احترامات وړاندې کوم تاسو محترمو ته چې دغه ځای پورې راغلي یاستئ. تکلیف هم تیر کړی دی او زموږ د دغه غریب ولس او د دغه مکتب او د دغه شاګردانو د استادانو د ادارې د هغه ستونزې او مشکلات تاسې د نږدې نه ګورئ او تر چارواکو پورې رسوئ. مننه کوو درنه. کورم ودان بچی لوی. د دغه ښوونځي د تاسیس د کال په اړه راته معلومات راکړئ چې دغه ښوونځی په کوم کال کې جوړ شو او دغه کوم ځمکه چې مونږ ګورو دا خو په کامې ولسوالۍ کې څنګه چې زه فکر کوم دا خو یو زراعتي ځمکه دی چې دا دولتي ځمکه وه د چا لخوا نه تاسو ته ورکړی شو په اختیار کې چې تاسې په دې کې دغه ښوونځی جوړ کړئ. دغه معلومات هم تاسې مونږ سره شریک. بسم الله الرحمن الرحیم. اول خو به زه ووایم چې دغه زموږ د مسلم آباد ابتدایه ښوونځی په 1989 کال کې تاسیس شوی دی چې په هماغه وخت کې چې بنیادي خبره درته وکړم چې زموږ دغه د شورا په هماغه 89 یا 88 کې د مسلم آباد دغه کلي کې دغه پرمختیایي شورا جوړه شوه د ولس ملي پیوستون لخوا نه چې په هغې کې د موږ یو مشر حاجي صاحب شاه ولي خان د دغه شورا د رئیس په توګه وټاکل شو چې هماغه دغه هلې ځلې وي او په دغه مسلم آباد کې مکتب نه و. هغه منډې ترړې ووهلې. د دې دپاره یو ابتدایه منظور کړه چې هغوی په هغه وخت کې 2 صنفه لرل چې اول صنف یو د وناسو یو د ذکورو. بیا همغوی حاجي صاحب شاه ولي خان کابل ته څو واره لاړه چې دغه مکتب ته یې 2 بستونه راوړه چې زه خپله هم په هماغه وخت کې په 89 کې فارغ شوم د تعلیم و تربیې پوهنځي نه او کله چې امتحان ورکړ نو کامیاب شو د کامې ولسوالۍ ته د استاذۍ دپاره. نو موږ په همدغه مکتب کې په 89 کې دی تاسیس شوی هم دی د مسلم آباد ابتدایي ښوونځي او موږ هم پکې مقرر شوي وو چې زه بیا د سرمعلم په صفت او ورسره پخوا کې خیرالله استاد چې اوس موږ سره دی هغه هم د یو استاد په صفت موږ سره معرفي شوی و. دا چې دغه ځمکه یې موږ ته بیا څنګه چا راکړه نو د وخت په تېرېدو سره زه خپله هم د دغه کلي اوسېدونکی یم. نو په 3م وار چې کله په دغه مسلم آباد کلي کې انتخابات کېده زه خپله هم دغه شورا ته ودرېدم. اوس د همدغه حاجي صاحب شاه ولي کشر ورور یم چې هغوی استعفا ورکړه او زه خپله د همدغې پرمختیایي شورا رئیس هم یم. نو د هغې سره بیا دغه کلیوال ما راغونډ کړه چې موږ دغه مکتب خو شته دی. په هغې وخت کې د حاجي صاحب شاه ولي خان په دیره کې به دا خلک کېناسته ماشومان تدریس به مو ملته کاوه د ونو لاندې. او بیا د وخت په تېرېدو سره چې موږ کېناستو دغه مشران هم راغونډ کړه نو مشوره مو وکړه چې یو څوک ځمکه ورکړي دغه مکتب ته څوک قرباني ورکوي دې ته حاضر دی چې دغه مکتب پکې جوړ کړو. نو دلته بیا یو کس د عبدالغفور په نامه باندې هغه دغه قربانۍ ته حاضر شو او موږ سره یې دغه خبره وکړه چې زه ځمکه ورکوم خو که زما یو کس دلته د ملازم په صفت مقرر شي نو ښه به بیا هغه وعده موږ ورسره کړې وه دغه د کلي سپین ږیرو مشرانو. نو هغه وعده هم موږ ورسره پوره کړه. د هغوی هم کور ودان موږ ته یې ځمکه راکړه
اوس چې تاسې ګورئ په دغه مکتب کې دغه سنګکاري چې شوې ده د احاطې دپاره دا هم همدغه د ولسي تړون د خوا نه د ولس پیسې وي دا هم دغه مشرانو راخیستي دي او دغه سنګکاري د دې ولس خلکو کړې ده. اوسه پورې د معارف د خوا نه موږ ته په 93 کې فکر کوم چې د استاد العادات اسماعیل زی چې کله د معارف رئیس و د مولوي صاحب خدای دوست په مکتب کې چې کله د هغې افتتاح کېده نو د مسلم آباد د ابتدایي ښوونځي د تعمیر اعلان هغه وکړ چې دغه تعمیر یې منظور شوی دی په لنډ وخت کې انشاءالله کار شروع کیږي خو تر اوسه پورې د هغه تعمیر یې څه څرک ونه لګېده تر اوسه کار نه دی شروع شوی. نو د اړونده چارواکو څخه مسؤلینو څخه زموږ د معارف مسؤلین څوک دي د هغوی نه زموږ غوښتنه همدا ده چې زموږ مکتب کې اولنی دغه د استادانو ستونزه زموږ حل کړي په ټوله کامه کې کیدای شي د بعضو ښوونځیو مشکلات به پاتې خو تر ډیره دمه چې زه خبرېږم انشاءالله چې د ټولو مشکل حل دی خو یوازینی د مسلم آباد مکتب دی چې 12 شعبې لري او 6 استادان رسمي لري. نو که دغه اړونده مسؤلین زموږ سره په دې کې همکاري وکړي چې زموږ ته دغه استادان راولېږي د دې سره سره موږ مامور نه لرو ملازم یو کس لرو او تعمیر خو تاسې په خپله ګورئ چې دغه شاګردان چې دلته د شنه اسمان لاندې ناست دي همدغه پرون موږ او تاسې د دې شاهدان یو چې دلته په سبوي کې باران شو کله چې باران شروع شو نو دا خیمې زموږ داسې خیمې نه دي دا هم راساسي نو مکتب چې بادي که باراني مکتب رخصتي نو خدای دې وکړي چې دغه د معارف د خوا نه که نور اړونده څوک مؤسسات او څوک مسؤلین یې دا زموږ غږ اوري زموږ دغه مکتب په ستونزو او مشکلاتو سره لاس و ګریوان دی چې یو تعمیر راته جوړ کړي دغه احاطه زموږ جوړه کړي او دغه زموږ د استادانو دغه مشکل زموږ را حل کړي نو دا به ډېره ښه وي. مننه خوشحاله اوسئ برکت زی صاحب. د دې تر څنګ چې تاسې یادونه وکړه چې تاسې 2 دورې دلته شاګردانو ته زده کړې ورکوئ زده کوونکي راځي چې د سهار له خوا نه ذکور وي او د ماسپښین له خوا نه ونه زموږ خویندې راځي تاسې چې دا کوم ذکور استادان لري نارینه لري د دې تر څنګ تاسې ښځینه استادانې هم لري په دې ښوونځي کې او که نه؟ ډېر ښایسته ټکي ته دې اشاره وکړه ورجانه دغه زموږ او ستاسې خو اسلامي او افغاني ټولنه ده په دغه ټولنه کې موږ او تاسې ژوند کوو دلته چې هغه کوم دود او دستور او عنعنات دي په هغه ټولو باندې موږ او تاسې ښه پوهېږو. دا چې څه بهینه دلته ذکور شاګردان راځي الحمدلله استادان یو 3 کسه لري خو دا چې د اوناسو دپاره موږ کومه استاذه نه لرو دغه د 6 یا 5 صنف دا خو اطرافي سیمې دي اول خو دغه جنکۍ غټې چې په مکتب کې داخلېږي په اول صنف کې هغه چې کوم ورته معیار ټاکل شوی د عمر په لحاظ باندې چې په کلنۍ کې باید شامل شي نو دلته 8 کالو تر 9 کالو پورې جنکۍ شاملېږي دا چې 6 کاله دلته درس وایي تقریبا 14-15 کالو ته رسېږي نو هغوی دغه ستونزه او مشکل غټ مشکل همدا دی چې موږ ناس طبقه استادانې نه لرو نو دوی یا په 5م کې پرېږدي یا په 4م کې یا په 6م کې دغه د مکتب د پرېښودو علت یې همدا دی چې دلته استادان نارینه راځي او احاطه هم نشته دی تعمیر هم نشته دی داسې محفوظه هم نشته دی چې دغه خویندې پکې کښېني نو دا غټ مشکل دی که چېرته زموږ دغه اوس چې استادانو ته مشکلات لرو موږ استادان نه لرو ستونزه ده شاګردان ډېر دي شعبې زیاتې دي او استادانو ته زموږ ضرورت دی که په دغه پاتې استادانو کې زموږ دغه 6 استادانو ته چې ضرورت دی که یو 2 راس طبقې زنانه استادانې موږ ته راکړل شي نو انشاءالله زموږ ستونزه به تر ډېره دمه حل شي او دغه خویندې چې اوس مکتبونه یې پرېښي دي او په همدغې خاطر باندې دغه مشرانې راځي دلته زموږ سره ناستې لري کینی پاڅېږي هغوی همدغه غټ مشکل همدا مخکې کوي چې دلته وناس طبقه او ښوونکي نشته دی نو زموږ لورګانې یا خویندې چې نه راځي مکتب ته د هغې د پرېښودو علت هم دغه شی دی نو خدای دې وکړي چې زموږ د غږ ورسېږي او دغه وناس طبقې په استادانو کې زموږ سره مسته وشي کومک وشي نو کور مننه خوشحاله اوسئ برکت زی تاسو نه هم یو جهان مننه کورم ودان بچیم لوی چې راغلی زموږ پوښتنه مو کړه زموږ دغه ستونزې او مشکلات تاسې د نږدې نه ولیده واورېده خدای دې وکړي چې اړونده مسؤلینو ته یې ورسوئ الله دې تاسو ته اجر درکړي کور مو ودان بچیم لوی الله دې عزتمن شي قدرمنو لیدونکو د ژوند پړاوونه د خپرونې مینوالو د کامې ولسوالۍ د مسلم آباد د ابتدایه ښوونځي محترم سرمعلم صاحب شیرولی برکزی صاحب خبرې تاسې واورېدې قدرمنو لیدونکو د ژوند پړاوونه د خپرونې مینوالو دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې د کامې ولسوالۍ د مسلم آباد د ابتدایه ښوونځي څخه مو تاسو ته چمتو کړې وه په دې هیله چې دغه خپرونه ستاسې د خوښې وړ ګرځېدلی وي تر بلې خپرونې چې زه توریالی ساحل او ما سره د کمرې په برخه کې
کې ساحل شاداب بیا د یو بېوزله کورنۍ سره او یا داسې په یو ښوونځي کې د خپلو بېوزلو هیوادوالو سره ستاسې د کورونو میلمه کیږو تاسو په لوی او بخونکي خدای سپارم د یو سرلوړي او سوکاله افغانستان په هیله سر مو له وطن ازار تر بیا ښه وختونه ښې چارې لوی الله مو مل شه